بسم الله الرحمن الرحیم. د روحانیانو هڅې پښتو ادبیاتو کې مولا ارزانی خیشکی لومړنی دیوان لرونکی شاعر، د روحاني غورځنګ بنسټ ایښودونکی بایزید روښان یعنی پیر روښان دی چې د پښتنو دښمنانو او د مغولو ګوډاګیانو او حتی اخوند درویزه ورته پیر طارق ویل. د ده په مریدانو کې یو هم مولا ارزانی خیشکی دی چې په هند کې په شاه ارزانی خیشکی سره هم شهرت لري. خیشکی یا خیشکی پښتون و او د خیشکی قبیلې د عزیزي څانګې ته منسوب. د خیشکی د قبیلې خلک د افغانستان د غوربند په درې او کندهار کې د سهیلي پښتونخوا په پښین کې او د پښتونخوا په چارسده، اشنغر، نوخار، هزاره او د خیبر په تاریخي دره او د هلمندو په غرنیو سیمو کې استوګنه لري. سربیره پر دې یو شمېر خیشکی د پاکستان لاهور ته نږدې په قصور یا کسور کې هم استوګنه لري چې د قصوریه پټانانو په نامه سره یادېږي. د قصور نه پرته یو شمېر خیشکی د پاکستان په ملتان، تاند او میرواله کې هم استوګنه لري. په هندوستان کې خیشکی د هند د اتر پردیش د ایالات په خورجا او د بیهار ایالات په مرکز پټنه کې میشته دي. مولا ارزانی په اصل کې د پنجاب د قصور یا کسور نه د اکبر پاچا په وخت کې هند ته تللی دی. ویل کېږي چې مولا ارزانی د خپل پیر بایزید روښان په شان د وحدت الوجود لاروی او مبلغ و. مولا ارزانی د اسلام د دین د خپرېدو لپاره د هند بېلابېلو ځایونو او له هغو نه اجمیر، ډیلي، بنارس، عظیم آباد او بیهار ته لاړ. ده په بیهار کې د مدرسة الاسلام په نامه یو مدرسه هم جوړه کړه چې پکې د قرآن، احادیثو او فقه تدریس کېده. مولا ارزانی چې د بایزید روښان مشر خلیفه او د روحاني طریقت تر ټولو لوی مبلغ او مفسر دی، د اخوند درویزه دې وینا چې له روښان نه خفه شوی و څېړونکي په شک کې واچول. که څه هم د ده دوه ورونه ملا علي او ملا عمر چې له روښانیانو سره تر پایه پاتې او د یوه شهادت یې هم په حالنامه کې راغلی، نوره دغه تذکره د ارزانی په باب چوپه وه. اوس چې د ارزانی پر مزار، خانقاه او مدرسې نړیوال راپورونه خپاره شول او هم د 19مې پیړۍ د یو هندي لیکوال د ارزانی په باب حقایق را څرګند شول، نو جوته شوه چې اخوند درویزه او نور لیکوال د مغولو د پروپاګند تر اغیز لاندې راغلي وو. د مولا ارزانی د زیږېدنې کال 925 هجري قمري شاوخوا اټکل کېدی شي. د شمشاد مجلې 1494 کال 2مې ګڼې څخه د استاد عبدالخالق رشید د لیکنې په اساس مولا ارزانی د هندوستان د بیهار ایالات په مرکز پټنه کې په 1028 هجري قمري کال کې وفات شوی. هماغه التخخ دی چې زیارت یې د خلکو مرجع ده. په دې اساس پخوانی 1010 هجري قمري د ارزانی د مړینې نیټه ګڼل شاید ناسم. مغول شاهزاده شاه جهان د شاه ارزانی د عرفاني مقام نه خبر و چې د هغه خدمت ته راغی او ارزانی ورته د پاچا کېدلو زیری ورکړ. همدا لامل و کله چې شاه جهان پاچا شو د مولا ارزانی مزار یې جوړ او ځمکه یې ورته وقف کړه. مدرسه یې تر اوسه فعاله ده. د ارزانی زیارت ته د هر مذهب خلک راځي او د زړه مراد غواړي. ارزانی په پښتو ادب کې د ډیرو اثارو خاوند دی، خو زیاتره اثار یې ورک دي او یوازې د ځینو اثارو نومونه یې په لاندې ډول دي. ارزانی لومړنی هندوستانی افغان یعنی پښتون شاعر دی چې قصیده یې ویلې ده.